دغې نه به یو ورور تپوس کړی دی چې دا وایي ما داسې اورېدلي دي چې په آخره زمانه کې به فتنې ډېرې شي او بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خپلو کورونو کې کښېنئ بهر ته مه راوځئ. دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره بالکل ثابته ده چې کوم وخت کې فتنې ډېرې شي نو خپل کورونه په ځان باندې لازم کړئ او خپلې ژبې په کنټرول کې ساتئ. حدیث کې د راځي امام ابو داود، امام ترمذي، امام ابن ماجه راوړی ټولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ان بین یدی الساعه فتنا کقطع الليل المظلم. قیامت ته نږدې به فتنې راشي، داسې فتنې لکه د شپې د تیرې چې دي. یصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. سحر له به سړی مسلمان یې شپې به کافر کېږي. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. د شپې به مسلمانې او ده به مسلمان شي خو چې سهار بیا راپاسي سهار به بیا کافر کېږي. والعیاذ بالله. الله زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. القاعد فيها خير من القائم. رسول الله داسې فتنې وي چې ناس پکې د ولاړ نه غوره دی. والماشي فيها خير من الساعي. او چې څوک پکې په ارام روان دی د هغې نه غوره چا پکې منډې وایي. فکسروا قسیکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو سره چې کومې لیندې دي، لیندې هغه دا غشي چې بولي، تاسو سره چې کومې لیندې دي او غشي دا به مات کوي. دې مطلب دی چې د فتنو کې به ګوتې نه وهئ، خپله اسلحه دا ختمه کوي. واضربوا سيوفکم بالحجاره. او په ګټو باندې د خپلې تورې ووهئ چې پسې شي. دی مطلب دی چې پسې شي، خراب شي. فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. لکه بیا هم تاسو به څوک درننوځي کور ته هم نو د آدم هغه بچي ادو چې یو بل سره جنګ کړو هغو کې د ځان هغه شان کې کم چې پکې غوره و. غوره کم یو و هغه جنګ یې چې نه و کړی، کم یې چې وجلی دا غوره و. دې دې هم داسې کوي. سبحان الله. دا فتنې د مسلمانانو باندې چې مسلمانان ختي په دې کې به ته خپل اسلحه سره وباسي. غوره طریقه ده چې داسې قسمو فتنې راشي چې انسان پکې ګډوډ شي او ایمان ته پکې خطر وي. نو بیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یو خو به دا کار وکړي چې په دې فتنه کې شرکت مه کوه. رسول الله وایي چې ناس پکې د ولاړ نه غوره دی، ولاړ پکې د روان نه غوره دی، روان پکې د منډې وهونکو نه غوره دی. مطلب یې دا دی چې عیسه پکې مه اله. دویمه دا چې خپل اسلحه ځان سره ساته. دریم یو حدیث کې دام راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کونوا احلاس بیوتکم. خپل کورونه په ځان باندې لازم کړئ. څومره چې د کور نه بهر ته راوځي فتنې به ستا مخې ته راشي او چې په خپل کور کې ناست په امن او امان دی. یو حدیث کې دا راځي چې عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت ته امام احمد او امام ابو داود راوړی. وایي موږ د رسول سره خوا کې ناست رسول سم د فتنو تذکره کوله. وإذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم. کله چې تاسو خلک وینئ چې دروغجن شي، لوزونه ختم شي، دوکې دړاکې شروع کی. وکانو هکذا. او رسول صلی الله علیه وسلم دا ګوتې داسې په یو بل کې ننویستې او دا خلک داسې ګډوډ شي، هر طرف نه فتنې شي. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله. وایي زه پسې پاڅېدم په دې منځ کې، عبدالله رضی الله عنه په دې منځ کې راپاڅېد او ما ورته وایي چې کیف افعل عند ذلك جعلني الله فداک. یا رسول الله په تا باندې قربان او تا نه زار او قربان. خو په هغه ټیم کې به زه څه کوم؟ که داسې فتنې رالې او زه پکې یم نو موږ ته خو هم څه نصیحت وکړه. داسې فتنې خو به راځي. رسول صلی الله علیه وسلم الزم بیتک، کور نه مه راوځاسې. واملک علیک لسانک. او د خپله ژبه رسول صلی الله علیه وسلم راویسته وایي دا کنټرول کې ساته. وخذ بما تعرف ودع ما تنکر. کم کار چې درته معلوم دی چې دا ښه کار دی په هغې عمل کوه، غلط کار نه ځان لرې ساته. وعلیک بامر خاصة نفسک. او د خپل ځان حفاظت کوه، عام خلک پرېږده. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت دی د فتنې په وخت کې. څه نصیحت دی د رسول صلی الله علیه وسلم؟ کور کې کښېنه، د ژبې حفاظت کوه، کم کار چې ښه کار یې کوه، بد پرېږده. بس خپل اسلحه ختمه کړه، د خپل ځان خیال ساته، د عامو خلکو خبره پرېږده. دا د فتنو په دور کې نصیحت دا زموږ دپاره غټ نصیحت دی او غټ وصیت دی. خصوصا زموږ په دې زمانه کې فتنې ډېرې زیاتې شوي. نو څومره چې تاسو په کورونو کې ناست یې او دا ژبې په کنټرول کې تاسو په حفاظت کې او چې دې کورونه راوځئ پالتو ډېرې خبرې کوئ او یو ځای ته او بل ځای ته هر څه کې کار لرئ نو دا فتنې به د یو طرف نه بیا لازم راځي. والله اعلم.